وای چې یو کلیوال بزګر خوب کې ګوري چې د وخت یو دانا حکیم ته ورځي او ورڅخه پوښتي چې په دنیا کې بدمرغه او نیکمرغه خلک څوک دي. حکیم کلیوال له لاسه نیسي، د یو دوو بندو دروازې مخې ته یې بیایي. لومړی دروازه خلاصوي او ورته وایي چې په انګړ کې د ناستو کسانو حال وګوري. په انګړ کې یوه ډله خلک دی او لوی دسترخوان شاوخوا ناست دي او راز راز خوندور خوراکونه یې مخې ته ایښي دي. خو له دوی سره په لاسونو کې داسې غټې غټې قاشوغې وي چې په لوښو کې خوراکونه پرې خولې ته کولی نشي او خواړه پرې خوړلی نشي. دوی هر یو له یوې خوا خوندورو خوړو ته ګوري او له بلې خوا خپلې ناچارۍ ته چې هر څه ته ګوري خو خوړلی یې نشي. حکیم بیا بزګر له لاسه نیسي او بلې دروازې ته یې راولي. په دې کور کې ګوري چې یوه ډله خلک په ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ د رنګارنګو خوړو دسترخوان ته راټول شوي دي. دلته هم هماغه خوراکونه او له دغو کسانو سره هم هماغه راز کاشوغې دي، خو توپیر یې په دې کې وي چې دوی په کاشوغو کې خواړه یو بل ته ورکوي او په دې توګه ټول له دغو نعمتونو برخمن کیږي. حکیم بزګر ته ګوري او ورته وایي همدغه دی د نیکمرغو او بدمرغو خلکو توپیر. خوشبخت خلک او قومونه پر یو بل د لورینې او مهربانۍ له برکته ماړه وي، خو بدبخت قوم هر یو د ځان په فکر کې وي، ځکه نو ټول رنځور او وږي وي. مهربانۍ او لورینه هغه ستر نعمت دی چې له برکته یې په ژوند آخرت کې انسان کامیابۍ او هوساینه لاسته راوړلی شي. اتحاد او یووالی موږ ته د ژوند هر ډول خوښۍ او خوشحالۍ په برخه کوي.